ګرانو محترم وزارو سلام پر تاسو. اول زه تاسو ته د زړه د کومې د حضرت محمد رسول الله د درګاه سپی د پروردګار عالم عز وجل د یو ګنهکار فاسق او فاجر بنده په حیث ستاسو ګرانو محترم وزارو سادات علماو ګرانو محترم ورونو نطاقانو مبلغینو او ګرانو محترم خویندو ته ښه راغلی وایم. خوښ اوسئ چې پس له 1400 کاله بعد بیا د حضرت محمد رسول الله ستړي پریشانه امچان د مولود مسعود مبارک په محفل او مجلس کې برخه لري او د حضرت سرور کائنات فخر الموجودات صلی الله علیه وسلم مبارک فرنامه په شوق او ذوق لمر او ګرمۍ تنج پر ځان تېروي. ډېر د شکر ځای دی زموږ د اسلام پیغمبر حضرت محمد رسول الله په حقیقت کې مړ نه دی. دین د اسلام حیات او ژوندی دی. دا د حضرت محمد رسول الله د حیات لوی تاثیرات دي چې په میلیونونو انسانان په ټوله دنیا او نړۍ کښې د حضرت محمد مصطفی فخر الموجودات صلی الله علیه وسلم د مولود او د وفات په واقعاتو کې برخې اخلي او په کامل زړه او خوشحالي سره دوی د اسلام د لوی پیغمبر صفتونه اوري. ګرانو محترم وزارو علماو کم شی دلته ماته پرې نه شو چې زه بیان کم ځکه هر شی د رسول علیه السلام له صفتو او د ژوند د چارو څخه ټول تاسو ته بیان کړل او د مولود مسعود د مبارکې ورځې بحثونه په پرون کې موږ د زیږېدو د رسول علیه السلام وکړل. تنها موږ دلته غواړو چې هغه ساعت او دقیقه چې په دنیا کې پر نړۍ باندې راغلل یو وخت و چې همدا سهار او داسې موقع وه چې ټول انسانانو کائناتو علویاتو او سفلیاتو مبارکۍ سر ورکولې. حضرت محمد رسول الله زیږېدلی و او په مبارکه حجرې مطهره کې پروت و او ملائکې د اسمان په زیارت د محمد رسول الله را داخلېدلې او څه چې کائناتو خوشحالي پکولې. یوازې نه دا چې انسانان بلکې ملائکه حورې او غلمان او ټول انبیا او رسولان د حضرت فخر الموجودات محمد مصطفی علیه السلام په وجود باندې خوشحالي درلودې او سره جمع کېدله. بیا هم دنیا ده چې د هیچا سره وفا او پر هیچا باندې دوام نه دی کړی. دا شپې د دنیا ورځې تېرې سولې پر حضرت محمد رسول الله پر هغه خوار یتیم باندې چې په یتیمۍ ګذران و په وږې تږې ژوند کاوه. بیبیانو یې د سر پوړنې نه درلودې. بیبي فاطمة زهرا به همیشه وږې وه. اصحابو به پر نس ډبرې تړلې وې. د اسلام لوی پیغمبر خپل دین او قرآن تر پایه پورې ورساوه په هغسې غیرت او شهامت په هغسې شجاعت او د بدن په سرو وینو چې لوی خدای ورته وویل چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي. بیا یو ورځ راغلل چې 3 کاله بعد د اسلام لوی پیغمبر همدغه ثانیه و ساعت و چې د زکندن پر بستر باندې په مابین کې د ازواجو مطهراتو د تشریف درلود. همدا ثانیه وه چې اسمانونه ټول په لړز کې وه. ملائکه او موجودات ټول په خطر کې واقع سوي وه. حضرت محمد رسول الله پر یو داسې بوریا باندې چې پر مبارک نازک وجود باندې د بوریا ټول نقشونه پراته وه او محمد رسول الله پر هغه سګلي د زکندن وهلې. محمد رسول الله د حضرت عبدالله بن حضرت عباس رضی الله عنه زامنو ته خطاب وکړي و حضرت فضل او حضرت قسم رضی الله عنهما چې وویل ول راسئ زه به خپل لاسونه ستاسې پر اوږو تکیه کړم په ما پسې به پښې کېږي ما وباسي منبر محراب ته چې زه د خپل امتو سره د خپل آخر عمر خدای باندې واخلم. فکرونه مو جمع کړي مسلمانانو حبیب د اسلام مو در په یاد کړي. حضرت فضل او حضرت قسم رضی الله عنه دواړه ورته ودرېدل. محمد رسول الله خپل دواړه لاسونه د دوی پر اوږو کښېښول او مبارکې پښې فسد کېدلې. د مسجد نبوي ولوري ته روان شو. خوږ
اصحاب مهاجر کندیانی و یتیمان ټول په مسجد نبوي کې راټول وه د حضرت محمد رسول الله په انتظار. حضرت محمد رسول الله و خپل عالی شان منبر ته وخوت او حضرت بلال حبشي رضی الله عنه چې خطاب وکړي چې غږ وکړه ورته ووایه راسئ چې ستاسې پیغمبر راغلی دی او ستاسې سره آخري نوې داعیه خپله وینا او تبلیغ درته وړاندې کوي. فهم هغه آل واحده چې د مدینې منورې خلکو د محمد رسول الله د راوتو غږ واورېدی، نر او ښځې د کوڅو څخه راوتلې، حتی د اصحابو چې روایت دی چې پیغلانو ګریوانونه تېرې کړل، د مسجد نبوي پر لور یې راځغستله. او مچانو او نورو ښځو وګورئ، یو نیم زر کاله بعد دا دوی په محمد رسول الله پسې لکه شم داسې ویلېږي. ووایاست چې هغه کسان چې محمد رسول الله په حضور کې وو او د ده تخطي د هغو ګرانو اصحابو او د هغو مهاجرو انصارو، د هغو بیبیانو او د هغو یتیمانو کندیانو به څه حال او څه به کیفیت وو. حضرت محمد رسول الله علیه السلام چې ولیدل چې زما جامع او مسجد ډک سو، پر منبر باندې وختي او 200 بیانیې خپلې ورکړې چې هغه بیانیې ډېرې او قابل د ډېرې ادامې دي، مګر د هغه چې د هغه څخه ځینې برجسته هغه نقطې چې زه لازمې بولم ګران وروڼو ته په دې خپل لنډ وخت کې تقدیموم. حضرت محمد مصطفی علیه السلام پر منبر وختي اوصیکم زه تاسو ته وصیت درکوم اے مسلمانانو په حکم سره د خدای حلال د خدای حلال بولی او حرام د خدای حرام بولی. وعليكم بالجماعة والاستقامة اے امت ازما تاسو همیشه باید په سنت او جماعت پسې اقتدا وکړي او همیشه د اقامت څخه کار واخلي. الله الله فی دینکم محمد رسول الله ویل او خلقو الله شاهد دی پر تاسو چې ما خپل جن د امانت په توګه و تاسو ته سپارلی او پرېښی مو دي. ازما امته تاسو د یتیمانو حقوق مخوري. د په خپله بیانیه کې د خپل تبلیغ وویل چې ازما امته خپلې ښځې په پیسو مه خرڅوئ او د خپلو ښځو او د خپلو کورو سره د رحم و شفقت معامله کوئ. حضرت محمد رسول الله په خپله 200 آخرنۍ وداع کې چې 200 نقطې د خاصې بیانیې ورکړې ویې ویل چې او زما امته پر منځیانو یتیمانو مزدورانو خادمانو باندې ظلم مه کوئ. ایها الناس اکرموا اصحابي او انسانانو اصحاب زما تاسو ونازوي، زما اصحاب ټول پشان دستور دي. فبأيهم اقتديتم اهتديتم، فهر یو زما د اصحابو چې تاسو اقتدا وکړل نو لار د هدایت په پیدا کوي. او حضرت محمد رسول الله په مبارک سترګو کې اوښکې ودرېږي، ویې ویل علیکم باهل بیتي، زه درڅخه ځم زما پر اهل بیتو او پر کورنۍ شفقت کوي. چې مراد بن رئیس الشهدا حضرت امام حسن او امام حسین او هغه یتیمه بیبي فاطمه وه او نور د اهل بیت وه. او بیا حضرت محمد رسول الله په خپل 200 وسط کې و انسانانو ته داسې عالي ارشادات وفرمایل وعليكم بحب حملة القرآن وعليكم بحب العلماء ولا تبغضوهم ولا تحسدوهم ولا تعنوهم. رسول عليه السلام فرمایل چې ای امت ازما پر تاسو لازمه ده چې تاسو محبت د قرآن عظیم شان د حافظانو وکړي، محبت د علماء وکړي. او زما امته زما د امت د علماء سره حسد مکوي، ولا تبغضوهم او بغض د دوی سره مکوي. حضرت محمد رسول الله و تاسو امت ته اعلان درکړي چې کوم کچا زما د علماء سره د امت محبت وکړي، من احبهم فقد احبني ومن ابغضهم فقد ابغضني. کچا زما د امت علماء سره محبت وکړي محمد رسول الله و زما سره وکړي، کچا زما د امت د علماء سره بغض وکړي محمد رسول الله و زما سره وکړي. اے امته ځینې جاهلان د اسلام دشمنان د عرس چنګوډان او د چین مچان دوی وایي چې علما و جامعې ته څه خدمت کړی دي.
که دغه علما نه وای چې نن یې دا دي تاسو ته سهار تر ماښامه دا دي خپل د دین احکام ورسول د مور د نسه شروع د قبر تر انتها پورې ته د زنا شرابو کفر دهریات الحاد بېدینۍ او سلګونو نارواو څه ګرځولې که دا عالم نه وای ته به پر مور ختلی پر تا به خپل خور او مور یو وای که دا عالم نه وای دا امانت د قرآن دا امانت د محمد رسول الله به په څه شکل تاسو ته رارسېدلی همدغه ورثه همدغه علما دي چې ورثه د حضرت محمد رسول الله دي چې دین یې د امانت په توګه و دوی ته سپارلی دی دوی په خپل مال او سر په وچه ډوډۍ په زیره او ټوک خپل شپې او ژوند تېرې کړې د اسلام مقدس دین یې راورساوه ځکه نو محمد رسول الله وویل چې من جالسهم فکأنما جالسني که څوک ما د علماو سره کښېنستی ګواکې زما سره کښېنستی ګرانو محترمو حضارو حضرت محمد رسول الله په خپل 200 بیانیه کې وفرمایل چې ایها الناس علیکم بالصلاة الخمسه والوضوء واتمام الرکوع والسجود ای زما امته 5 وخته لمونځ مو همیشه سم کوئ رکوع مو سم کوئ سجده مو سمه کوئ ای زما امته تاسو خپل زکات ورکوي د فقیرانو حقوق ورکوي ډېر تاجران ډېر سرمایهداران خپل مالونه او دنیاوي د امریکا او د انګلیس و بانګو ته نقل کړې په وطن کې یتیمان خواران غریبان کونډې او یتیمان پریشانه دي خپلې بنګلې سر پر سر ودرولې ډېر ظالمانو خونخوارانو تجارو ډېر ظالمانو سرمایهدارانو چې د یتیمانو او کونډو او مظلومانو په وینې خپلې بنګلې قصرونه ودرولې ژر دی چې د محشر په ورځ به د محمد رسول الله په حضور کې ورسي او هغه د جامعې یتیمان او کونډانې او بېچارهګان به پر محمد رسول الله عرض وکړي ای رسول د خدایه مستا امتان ستړي پریشانه ټکر ټکر در بدر و دا یو څو تنو انسانانو خپل په لکونو میلیونونو دنیاوي درلودې په خپلو اوساو موټرانو په خپل آسوده ژوند چې ژوند کاوه د فقیرانو د حالت څه خبر نه وه لمونځ یې ضایع کړی و شراب و کباب یې خوړی استراحت و ارامي درلودل البته دا دنیا تېرېدونکې ده دغه انسانان چې دا فکر نه کوي نه به دا دنیا وي نه به دا ژوند وي وخت چې لولاک افلاک خاوین هغه جناب چې خدای تعالی ودته چې لولاک لما خلقت الافلاک هغه جناب چې خدای تعالی ودته چې وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین هغه محمد رسول الله نن د مدینې په تربت کې تر خاورو لاندې دی او شاعر او فقیر او ګدا او عالم او تاجر او انسان آیا ته ګمان کې چې په ابدي ژوند به په دنیا کې ژوند وکړي حضرت محمد رسول الله په خپل آخرنۍ ویدا کې دا بحث ډېر ادامه لري زموږ بحث ډېر دلته لنډ سو ما د 10 بجو څخه بیا تر 1 بجې پرې خپل بحث ته وخت ورکړی و چون چې د علماو خبرې ډېرې لازمي وې نو خپل بحث مې ډېر لنډ وګرځوئ حضرت محمد رسول الله په خپل آخرنۍ ویناو کې داسې وویل چې په آخر الزمان کې به زما یو امت راسي په امانت کې به خیانت کوي د درواغو شاهدۍ به ادا کوي لکه نن ورځ په محکمو کې چې په 50 افغانۍ شاهدۍ ادا کېږي زما په امت کې به یوه ډله راشي چې جهالت به پکښې کې ډېر سي علم به ځینې کم سي زنا به زیاته سي تاسې وینئ نن یوه طبقه ځوانان او ښځې په بازار کې روان وي چشمکان سره وهي لږ پس زموږ د امت ښځې راوځي بدنونه یې ښکاره دي ایالتې ښځې او دغه فاحش ځوانان دغه زناکاران خپلې منګې او خوندې نه لري چې زموږ ومنځو کې لار نیولې ده دا انسانان چې وبېرېږي دا دنیا تېرېدونکې ده هر انسان چې د دې جامعې د ښځې سره زنا کوي په حقیقت کې هره ښځه د دغه مسلمانانو خور او مور ده دی ګواکې په حقیقت کې د خپل مور او خوره سره زنا کوي زانیان دي په مقتضا د امر د حضرت محمد رسول الله وبېرېږي چې زانیان به نه وي مګر په آخرت کې به د دوی تر فرجو او د دوی تر وجودو وینې او نوان راتویږي د محشر په ورځ بې بد بوی دي ټول اهل د محشر به په خبر وي حضرت محمد رسول الله وفرمایل ول په آخر زمان کې به داسې حال راسي چې خلق به یو د بل حسد سره کوي بغض به کوي همدغه وخت دی چې یو هېڅ انسان پر بل هېڅ انسان باندې نعمت پیرزو نه دی قراري پیرزو نه ده آرامي پیرزو نه ده او محمد رسول الله وویل چې ایاکم والمحدثات الامور ځان وساتئ د بدعتو له کارو ته ای زما امته زما په دین کې نخرې پیدا کېږي زما په دین کې بې جنان لاس وي تاسې د نوي کارو څه په دین کې د مخالف د اسلام کارو څه په دین کې اجتناب وکړئ
په همهغه آن واحده چې محمد رسول الله خپل 700 داسې قسم ویناوي چې د نمونې په توګه 3 او 4 مې تاسو ته بیان کړې. دا د داسې کسانو په باره کې چې په خپل آبا و اجداد فخر کوي، وایي چې زما پلار پلانکی اخوندزاده نیکه مې پلانکی صاحبزاده ورنیکه مې پلانکی اغا صاحب و، نو ځکه شراب هم څښم، زنا هم کوم، غلا هم کوم، زه د آبا ابن و جدن ډېر پاک و مطهر عابد و متقي کورنۍ څخه یم، زه به په خپله د خیره سره داسې پترات و جنت ته سرکل ګرځم. وروره ستا د آبا و اجداو نیکهګانو پاکي ستا پر پاکۍ باندې دلیل نه دی. دوی لره اعمال د دوی و تا لره اعمال ستا دي. لا تسأل عن اصحاب الجحیم، نه ستا د حاله پوښتېدل کېږي، نه ته د هغو د حاله پوښتېدل کېږي. دوهمه خبره په دې آیات کې ده